یو ول د سوداګرۍ بیت شعر ورته وایي ارشاد چې د میژ د کلي مینان داس په ژوندکې سه تښتي زمونږ د کلي زمونږ د کلي مینان داس په ژوندکې سه تښتي لکه اوړه وړکي چې مړي په فني سه تښتي لکه وړه وړکي چې مړي په فني سه تښتي مړي په فني سه تښتي او څوک په سیرې کو څوک په غېږې پسې لکه ورګي مې چې ګرګر په ډکې سه تښتي بل شاید چې لکه مریض سار په کترا وتړي لکه مریض سر په کترا وتړي لکه مریض سار په کترا وتړي د غام په پړي د مملا وتړي یونی میان خشلی ته داسې نوستي یونی میان خشلی ته داسې نوستي لکه چغال په غره کې غذا وتړي لکه چغال په غره کې غذا وتړي یونی میان خشلی ته داسې نوستي لکه چغال په غره کې غذا وتړي دا لیونای سړی بیا چا خلاص کړی دا لیونای سړی بیا چا خلاص کړی دا لیونای سړی بیا چا خلاص کړی خپل ته یې ووایي چې دا سړی د بیا وتړي خپل ته یې ووایي چې دا سړی د بیا وتړي نن سبا داسې ژبې خولې ارګاډې دي نن سبا داسې ژبې خولې ارګاډې دي نن سبا داسې ژبې خولې ارګاډې دي چې په رښتیا پر درویغ او په درویغ پر رښتیا وتړي ډېر زبردست فکیره غوی د کوچې دای خوري فکیره غوی د کوچې دای خوري خو د شفتالې پنډه تو ته شادر نه محبت نه ملګرتیا پیژني نه محبت نه ملګرتیا پیژني دا خوشګن کې دي پیسې پیژني دا خوشګن کې دي پیسې پیژني غوړي بازار کې کړای د چرګې غوړي بازار کې کړای د چرګې بازار کې کړای د چرګې په دې کونه کې امدونه پیژني اول د مشکل سپینژری پلنکای نه پیژنده اول زمونږ د کلي اول د مشکل سپینژری پلنکای نه پیژنده یې د غونډه زمانہ پیژني اوس د غونډه زمانہ پیژني ډېر زبردست دای خو یای چې کپیس پوی نه دی دای خو یای چې کپیس پوی نه دی شپنګای د خپل رمبزا پیژني اوالی مو پکیر تسپینه کیسه اوس هم درویخ پیژني اوس هم رښتیا پیژني اوس هم درویخ اوس هم رښتیا پیژني مزاحیه نورا شاه ورته وایي که نه چې ملګریا کفر که اسلام لټوي ملګریا کفر که اسلام لټوي ملګریا کفر که اسلام لټوي خالی وژلو ته انسان لټوي زه خو د ستا په عقیده پوی نه یم زه خو د ستا په عقیده پوی نه یم کله لښکر کله امام لټوي کله لښکر کله امام لټوي یو خو مې سکول کې ماشومان نه پرېږدي یو خو مې سکول کې ماشومان نه پرېږدي بل مې ملک د کلي کام لټوي بل مې ملک د کلي کام لټوي ته یې قاتل ګوره د ټول انسانیت ته یې قاتل ګوره د ټول انسانیت دا پښتانه خو وچ په نام لټوي دا پښتانه خو وچ په نام لټوي ډېر زبردست فقیره ستا امیداز ډېر ورک شوي ته چا اوسه پکې ځان لټوي کتونکي ته په دواړو سره سلام چې څه غلط پکې او څه غلط خبرې هغه هم د معذرت وکړي ملګرو دا امید سره د نویډان د سیمې خوږ شاعر ګل سعید فقیر صاحب امید لرم چې تاسو به د دې شعرونو نه خوند اخیستی ګوره میژ د جاوید سهار په زړه نشي تېرېدی دا چې څه وایي هغه ده ته ډلې کوي خصوصا شاعرونه وي